د رښتوي څیز د حاصلولو دپاره د قرآن مجید د مختصر غوندې آیات وظیفه تاسو وکړئ انشاءالله چې په لږ وخت کې هغه رښتوي څیز به رب العالمین په لاس باندې درولي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ورونو خویندو، نن درته د قرآن مجید د یو آیات داسې زبردست وظیفه ښیم چې کله یو څیز او قیمتي څیز وي هغه د ستا نه ورک شوی وي او ته په هغې پسې پریشان یې، نو که دا وظیفه شروع کړې هغه قیمتي څیز به انشاءالله عنقریب تعالی په لاس باندې درشي. آیات مبارک ډېر زیات آسان دی، یعنی هر چا ته معلوم دی. هغه آیات مبارک دی بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون. دغه آیات مبارک دی. د دې د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. کله کله داسې وشي چې انسان سره قیمتي مال پروت وي، قیمتي خبد ورسره پراته وي او هغه قیمتي څیزونه د ده نه ضایع شي، لکه د انسان د نوکرۍ کاغذونه وي او کله د ده نه د نوکرۍ د کاغذونه ورک شي، یا ترنه غلا شي، یا ترنه بل څه مسله راشي او دی په دغه کاغذونو پسې ډېر انتهایي سخت پریشانه دی. یا یو انسان دی او د هغه نه یو بل څیز هغه کوم دی ورک شوی دی او دی په هغې پسې انتهایي پریشانه دی. د نن نه یې دی دا وظیفه شروع کړي انا لله و انا الیه راجعون. دې سره دی یو بله وظیفه هم کوي یا شهیدو، د دې طریقه هم درته ښیم او د هغې طریقه هم درته ښیم. چونکې زما نه خپله یو ډېر مهم څیز ورک شوی و او کله چې ما د یا شهیدو وظیفه د دې سره شروع وکړله نو هغه ناممکنه څیز و، یعنې د هغې پیدا کېدل ناممکنه وو، ځکه چې دغه ټیم کې د غلانو انتهایي رواج و. کوم څیز چې زما نه ورک شوی نو هغه پسې غلان بلکل ګرځېدل، هم په کلي کې هم بهر. نو کله چې زما نه دغه څیز ورک شلو نو ما په هغې پسې دا ذکر شروع کړلو. زما تمه مکمل قطعي وه، لیکن بیا هم په الله باندې مې امیدو. رب العالمین هغه ناممکنه کار زما ممکن کړلو، هغه څیز ما ته میلاو شلو. نو که ستاسو هم یو خاص څیز د ستاسو نه ورک شوي وي یا بېدرکه شوي وي، د هغې دپاره هم تاسو دا وظیفه وکړئ انشاءالله چې عنقریب به رب العالمین د دې آیات مبارک په برکت سره تاسو ته راپیدا کړي. او هغه وظیفه ده انا لله و انا الیه راجعون. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د خپل ورک شوي څیز تلاش به شروع کړې. کم ځای کې د ستاسو شک وي چې هغلته به ورک شوي، هغه ځای ته ورشئ او د هغه ځینو تلاش شروع کړئ او په خولې باندې ورسره دا ذکر هم کوئ انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. بې تعداد یې وایه، ښه تعداد یې معلوم نه دی، لیکن چې کله ته خبر شې چې یو څیز زما نه ورک شو نو په دغه دوران کې د تلاش نه مخکې تاله پکار دی چې بسم الله الرحمن الرحیم ووایې او یو څلوېښت کرته یا شهیدو وظیفو کې یا شهیدو داسې به شروع کړې بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا شهیدو یا شهیدو یا شهیدو یو څلوېښت پیرې ووایه. او چې کله وظیفه کې نو ذهن کې دا حاضر ساته چې دغه پلانکې څیز زما ته میلاو شي او د هغې نه پس د خپل ورک شوي څیز او بېدرکه شوي څیز د هغې تلاش شروع که او د تلاش په شروع کې ته دا وایه انا لله و انا الیه راجعون، یعنی دا بې تعداده وایه، ښه ډېرې وایه او د خپل ورک شوي او د ضایع شوي څیز وغیره د هغې تلاش شروع کړي. نو انشاءالله د دې په برکت باندې به رب العالمین هغه څیز تا ته واپس کړي. او که هغه څیز هلاک شوي ختم شوي وي نو رب العالمین به درته د هغې ښایسته مزیدار نیغ مل بدل درکړي، د هغې بدله کې به د هغې نه ښایسته څیز تا ته میلاو شي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله. د قرآن مجید آیات او بل د اسماء الحسنا نه یو لفظ یا شهیدو، نو بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. تاسو ته د دې مکمل اجازه شته دی، هر څوک د دې نه مکمل پیدا غوښتلی شي.